که چېرې ستاسو وجود ستړی او ستومانه وي نو داسې کوم وجوهات کیدای شي چې د هغې د وجې ستاسو وجود ستړی او ستومانه کیدای شي. د ټولو نه اول کله چې د انسان په وجود کې د وینې کموالی را شروع شي نو د هغې د وجې د انسان وجود ستړی او ستومانه وي، ځکه چې په وینه کې آیرن ورته ویلی شي، ویټامین B12 ورته ویلی شي، ویټامین B ورته ویلی شي، فولیک اسید ورته ویلی شي چې د هغې کموالی راشي. او کله چې د دې کموالی راشي نو د انسان په وجود باندې بیا د ستومانۍ علامات ظاهریږي. او دویم دا کله چې انسان هغه خوراک کم کړي کم چې طاقت خوراک دي، کم کړي چې ویټامین زیات دي، لکه شنه سبزي شو او فروټ شو، چې د هغې د وجې بیا هغه صحت ته ویټامینز نه میلاویږي، چې د هغې د وجې هم د انسان په وجود باندې د ستومانۍ علامات شروع کیږي. او دریم دا چې د انسان په ذهن باندې ټینشن وي، بوج وي، سوچونه، فکرونه او سټریس وي، نو د هغې د وجې هم د انسان په وجود باندې د ستومانۍ علامات شروع کیږي. او څلورم دا چې یو انسان یو ډېر ټایم دپاره فارغ ناست وي، یعنې ځان نه مصروفه کوي، نو د هغې د وجې هم د انسان په وجود باندې د ستومانۍ علامات شروع کیږي. نو که چېرې تاسو ته دا څلورو وجوهاتو کې هر قسم وجوهات د ستوماني وي نو تاسو دا وجوهات په خپل کور کې ختم کړئ، نو ستاسو کومه ستوماني چې ده دا به ورسره اټومیټیکلی ختم شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.